زیاتو محترمو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر ملګرو بګه خبره کوله په پښتون کلتور باندې د هغې په منفي اړخونو باندې لکه موږ په ولور خبره کوله په سوره خبره هم کوله چې دا هغه روایات دي چې دا منفي دي بیا موږ خبره په دې هم کوله چې د غیرت به د نوي سر نه یو ځل بیا وضاحت کول غواړي خلک وایي چې پښتانه ډېر میړني او بادر خلک دي خو دی د شپې په 1 بجه مقبرې ته نشي تللی دی یېرېږي خو بل طرف ته هغه انګریز چې هغه په خپل شټل کې په خپل خلیلي باټرۍ کې د سپوږمۍ ته ختلی دی او ایکې یوازې پکې ناست دی نه یېرېږي نه پیریان شته نه یره ترهه شته نه څه ترهګري شته نو دا غیرت د نو حالاتو د دې جدید دور د تقاضو مطابق ډاکټر صاحب د غیرت په موږ څه وضاحت کوو چې غیرت څه شی دی جی سیال صاحب دا ډیره زبردست او ډیره ښکلې پوښتنه ده غیرت یقینا چې د دې مثبت پهلو اړخ هم شته او منفي اړخونه یې هم شته دی دا په دواړو هغه باندې استعمالیدی شي خو باید چې د دې هغه استعمال څنګه وشي دا پکې بنیادي عنصر دی کومه پورې چې غیرت صرف دې ته ویلی شي لکه تاسو د دمې نه مخکې هم ذکر وکړو چې یارې وژنه یا وهل ټکول یا هسې ټوپک راغستل غوسه کېدل نو زما په خیال باندې چې دا صرف غیرت نه دی غیرت په نن سبا وخت کې عصري تقاضو مطابق که مونږ وګورو غیرت دې څیز ته ویلی شي چې مونږ څومره خودداره یو ټیک شوه مونږ کې هغه خودداري چې کوم د وخت د حالاتو مطابق یعنی مونږ آیا د وخت سره تک کولی شو که نه بل کوم څیزونه چې مونږ ته یعنی هغه که زمونږ په تهذیب کې او زمونږ په کلتور کې هم شامل دي خو چې کوم څیزونه مونږ ته خنډ جوړوي د ترقۍ په میدان کې هغه مونږ څنګه د مخې نه اخوا کولی شو بل دا چې نورو کامونو ته وګوره هغه کامونه په کوم ځای باندې ولاړ دي او زمونږ مقام کوم ځای دی هغو نه مونږ څومره شاته پاتې شوي یو نو باید په دې باندې چې مونږ مخکې راشو او دې ته مونږ غیرت وایو او اصلي غیرت دې ته ویلی شي ستاسو مطلب دا دی چې په ننني حالاتو کې باید پښتانه ټولنیز علوم ولولي پښتانه فطري علوم ولولي بالکل پښتانه ساينس په کار راولي پښتانه د عقل نه کار والی پښتانه جدید ټکنالوژي په لا رجوع کی دا خپل کی او د دې په نتیجه کې دی نوي نوي ایجاداتو کی نو الله به موږ د دې جوګه شو چې موږ د دنیا د قانونو سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ تک کولی شو ډاکټر صاحب یو د خوشحال بابا یو شعر دمه وایم او په هغې ستاسو نه وضاحت غواړم چې خوشحال بابا وایي چې د افرید دی که د دیو دی که د دد افرید دیو دد دا ټول غیر انساني نمونه دي یعنی موږ به دا وایو چې ځناور د افرید دی که د دیو دی که د دد د ادم د نسله نه ګڼم افغان یعنی خوشحال بابا په دې شعر کې د پښتنو یا د افغانانو یو عجیبه غوندې سیرت دنیا ته پیش کړې ده هغه وایي چې زه نه پوهېږم دا خلک دا افغانان دا پښتانه دا خو ماته د ادم د نسل خلک نه ښکاري دا خو داسې ښکاري چې یا د اپریت اولاد دی یا د دیو اولاد دی یا د دد اولاد دی د خوشحال بابا د دې شعر په رڼا کې چې خپل ټولنیز ژوند ته راځو خپل کلچر ته راځو نو دا خبره به موږ څنګه مخ په وړاندې بوځو ډاکټر صاحب سیال صاحب خوشحال بابا څه د وخت نه مخکې پیدا انسان و د 400 کاله مخکې خپلې ټولنې ته چې هغه کتلي دي د پښتون په سایه کې خبره کړې ده زه به ورسره د غیرت غوښتنې مې یو ځای کوم د خوشحال بابا په دې شعر به خبرې وکړم ګورې چې غیرت د ذاتي وقار د پیژنګلو نوم دی او دا د فتح نوم دی دا د شکست نوم نه دی د فتح او د وقار ترلاسه کولو دپاره پیمانې بدلیږي په یو وخت کې په طاقت وقار حاصلیږي په یو وخت کې په ذهانت حاصلیږي په یو وخت کې په ټکنالوژي او په ساینس حاصلیږي خوشحال بابا چې د خپل دور افغان ته مخاطب دی نو هغه هم دا ویل غواړي چې په دې دور کې افغان په زړو کیسو کې پروت دی
په زړو کیسو کې داسې پروت دی چې دی اوس هم د غیرت پیمانې هغه متعین کوي چې دی به افنس کوي، جبر کوي، جنگ کوي، جګړه به کوي، خو عقل نه به کار نه اخلي. نو دی خوشحال بابا ویل دا غواړي چې د خوشحال بابا زمانه کې هم داسې وخت و چې د پښتون دپاره ضرورت د دې خبرې و چې که ته عزت او غیرت او وقار او شخصیت پیژنګلو غواړې نو عقل ورسره ملګری کا. هغه تقاضي وپېژنه چې د دغه دور تقاضي څه دي. زمونږ په دور کې خو لا نور هم بدلې دي، خو د خوشحال بابا په دور کې هم پښتانه په هغه شکل کې لکه 1000 کاله مخکې چې به لا قانونیت او حملې به وي، او ځکه خو ورته د دد اولاد وي، دد زناور ته وي یا د دیو اولاد وي. او بیا تاسو ته پته ده چې د غیرو خلکو نان پښتونس چې دي هغوی پښتنو ته یو نظریه ده، یو تیوري دا پیش کړې چې دا د دیو اولاد دی. هغه د دغه بیهیویر په وجه خوشحال بابا احساس ورکوي چې دغه تاثر ختم کړي، تاسو د دیو عادتونه، د زناور عادتونه، د وحشي عادتونه پرېږدئ، د عقل سره د وخت د تقاضو سره خپل غیرت وګټئ، خپل وقار وګټئ او شخصیت په دنیا ومنئ. خو ډاکټر صاحب خوشحال بابا ورسره بیا دا خبره هم کوي چې سرې هورې قندهار، سرې هورې قندهار بلې دمغار دی، په دا منځ کې پښتانه واړه بستی. دا سیال صاحب داسې ده چې خوشحال بابا خواهش سو هغه په شعر کې ویلی دی، بلکې دا د قومیت 400 کاله مخکې ډېر منظم تعریف هم دی د پښتون قومیت. درست افغان له کندهار تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټه واشکار. اوس دا هغه علاقه ده چې یو سره کندهار دی او بل سره اټک دی. په دې منځ کې داسې سیمې شته دی چې په هغې کې پښتانه د دغه یووالي نه ځان وباسي او قبیلویت ته ځي. هغې ته خوشحال بابا اعتراض کوي او په هغې باندې هغې ته اشاره کوي چې زه خو زما خواهش خو دا دی چې د هغه سر نه تر دې سره د پښتون یو شي د ننګ په کار کې. په دې کې که داسې وي چې یو محدوده علاقه وي خو پښتون خو هغه خپل قبیلوي شناخت ته ځي او هغه دغه قومي چې کوم زمونږ مزی دی د هغې نه ځان شلی، نو په هغې باندې بیا خوشحال بابا طنز کوي. نو دا د هغه د خواهش په تکمیل کې یو رکاوټ دی چې یو محدوده جغرافیه دی د کندهار نه تر اټکه پورې ځان د دې یو مزي نه بیل کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د ډاکټر منظور اپریدي صاحب نه به کلام و. جی جی بالکل ډاکټر صاحب کلام را سره درلود. ما نه هیر شو چې ما تاسو ته ویلي چې د ډاکټر صاحب دا کتاب چاپ دی د پرلت په نوم باندې. دا شاعري ده او داسې شاعري ده لکه څنګه چې خیبر کړې ده، لکه څنګه چې ساحر اپریدي کړې، لکه څنګه چې حمزه بابا کړې ده. ډېره خوږه شاعري ده. دا کتاب که چېرته هم چا په لاس ورځي نو واخلئ. نو زه ډاکټر منظور صاحب اپریدي ته خواست کوم چې خپل یو کلام د قدرمنو ضرور سیال صاحب سره شریک کړي. دا یو غزل دی چې خدا د جی په هغه اپریدواله لهجه کې به راته وایي لکه څنګه چې به خیبر صاحب وي. زه دا هیله کوم هغه لهجیاتي خواږه ډېر خوند کوي ډاکټر صاحب. خیبر صاحب خو یوه ځانګړې لهجه وه، کوشش یې وکړو خو هغوی یو خپل معیار و چې خیر دی. خو زه د خیبر صاحب مینه به هم پاتې شي. کله کله یاد د ماضي وچیړي، کله کله یاد د ماضي وچیړي و زړه مې خپل زخمونه چاټي وچیړي. ډېر ښه. کله کله یاد د ماضي وچیړي او زړه مې خپل زخمونه چاټي وچیړي. او فکر کوم ما ښایي رباب نواز، فکر کوم ما ښایي رباب نواز، کله هم چې باب د زړګي وچیړي. او شعر دی چې دا غمونه ګوره څومره زور لري، دا غمونه ګوره څومره زور لري، سمه زندگی د سړي وچیړي. ډېر ښه. او یو دوه کې حیران شي حوصلهمن سړی، یو دوه کې حیران شي حوصلهمن سړی، داسې حادثه زندگی وچیړي. او مقطع چې ما چیړه مستر به زد رواخلي خپل، ما چیړه مستر به زد رواخلي خپل، تا به یې رقیبه بیخي وچیړي. ډاکټر صاحب په خدای د خیبر اپریدي مینه مې پې ماته شو. خیبر صاحب چې به کله غزل اورولو ته ودرېده ماته هسې یو شعر را یاد شي چې
دا ملا چې ودرېدلی دی په لار کې د دې ځایه د ګودر جون ښکارېږي دا ملا چې ودرېدلی دی په لار کې نو ډېر خوږ شاعر و ډېر خوند به یې کوو چې کله به هغه خپل کلام په خپله وی ډاکټر صاحب هغه خپلې موضوع ته واپس راځو جی بالکل چې زموږ د دې کلتور چې کومې منفي اړخونه دي په هغې باندې لږه خبره وکړئ چې د خپلو پښتنو ته څه خبره ورکړو چې د خدای په خاطر دا ولور دا سورې یا دغسې جنګونه او خامخا خپله وینه تویول او د عقل نه کار نه اخیستل دا خبره لږه مخ په وړاندې بوتلل غواړي ګورئ سیال صاحب د سورې خبره به مو کوم او د بدل یا د انتقام خبره به مو کوم او ځینې نور منفي څیزونه دي او د عقل نه کار نه اخیستلو د خبره خو بنیادي ده په پښتون کې د سورې ذکر په شاعرانه طور خو حمزه بابا ډېر ښکلی کړی دی چې واخله سترګې مې در جار چې په تا تور شوم واخله سترګې مې در جار چې په تا تور شوم دوه سورې به در کوم پښتونولي ده اوس ګوره یو خو دی کې شعري کمال دی سترګې هم تورې دي او تورېدل تور لګېدل نو سواره خو په تور لګېدلو کې دا شعر بیا ووایه جي واخله سترګې مې در جار چې په تا تور شوم دوه سورې به در کوم پښتونولي ده ډېر دوه سترګې دي دواړه په سواره کې ځکه واخله چې ما تا ته په دې سترګو کتلي دي په تا تورو لګېدو د دې سترګو د وجې ته توره شوې یعنې په تا الزام ولګېدو دا دواړه په سواره کې قبول شعري خوند خو یې ډېر د خوند دی خو د سورې دا رسم وګوره چې د یو جرم په بدله کې به دوه سورې ورکړلې کېدي او یا به فیصله په یوه سوره وشوه نو دا خو معلومه خبره ده او په دې ډېرې خبرې شوي هم دي چې جرم به نه روکي پلار یا ورور به قتل کړي جنګ کړي نقصان به کړي سزا به میلاویږي د کور جینۍ ته خور ته لور ته دا خو انساني خبره نه ده جینۍ پوره کامل انسانه ده فیمیل مکمل انسانه ده او که دا په خپله هم وایي چې زه قرباني ورکوم دا هم نه ده پکار چې ته به ولې قرباني ورکې او بیا د دې سورې په انجام کې چې دا کم دشمن خاندان کې واده شي هلته د دې ژوند څنګه وي نو دا ډېر نیګیټیو ډېر منفي ډېر نقصان دی او غیر انساني قسم د ولور هم خبره وکړي ولور ته ولور څه شی دی او دا څنګه او ولور چې کومې رشتې کېږي په هغې کې ځینې شرایط وي زمونږ په قبایلي کلچر کې په شرایطو کې دا وه چې زه تا ته د خپل خاندان جینۍ در کوم نو ته به د هغې په بدل کې ما ته دا څیزونه راکې هغه څیزونه د پیسو هم کېدی شي د مال هم کېدی شي پخوا زمانه کې به میخې مال مویشي دا به پکې شامل وو بیا ورسره بدلون راتلو نغدې شوې سامان شو او دا به داسې وکړه چې که دومره ولور نشي راکولی رشته ماته دا به د کویدن نه بعد هم کېده په جهیز او ولور کې څه فرق دی جهیز داسې څیز دی چې زموږ پښتانه ورته جهیز نه وایي ولور ورته وایي خو شکل کې او په هغه سپیرټس کې هم لږ فرق شته داج یو ټکی هم استعمالیږي داج هندي لفظ دی جهیز هم په اردو کې هم استعمالیږي او پنجاب طرف ته هم استعمالیږي او ولور چې دی پښتنو ته استعمالیږي فرق پکې دا دی چې په پښتني قبایلي کلچر کې د نغدې پیسې اخیستلو د خور لور په سر اوس هم په ځینو سیمو کې شته ځینې دا چې زمونږ شمالي دغه دي دا که شمالي علاقه جاتي د چترال سایډ طرف ته چې دی په هغې علاقو کې او په افغانستان کې ځینې سیمې په هغې کې به لکه نغده سودا کېده نو دې ته بیا نوم د ولور ورکو او 4 لکه راکه 15 لکه راکه یا به داسې وه چې یو پلار خپله لور یو خاندان ته ورکوي په ولور کې به د هغه خاندان یو رشته دی کوي که بوډا سړی به هم و عدل بدل نو دا ډېر زیات غیر انساني رسم و دغه شان چې زه تاسو ته یم چې د انتقام او د بدل چې دی که نه نو دا ګوره تاسو وګورئ چې مونږ خبره وکړه که نه چې په دې پښتونولۍ کې د امن څومره نښې دي په هغې کې تیږه ده ننواتې ده او په هغې کې بله څیزونه دي یو پکې د بدل څومره نیګیټیو دی چې متلونه ورسره جوړ دي پښتون که 100 کاله بعد هم بدل واخلي وایي نن مې واخیستو ډاکټر صاحب راج ولی شاه خټک صاحب یو ځل په یو پروګرام کې ناست و نو هغه پاسېدو هغه ووایي چې که د نن نه پس چا دا ووایي چې دا پښتون نر دی او بادر دی نو هغه به زما دښمني ډېره ښه خبره یې کړې ده دا نرتوب او دښمني دا موږ د چا داسې څه شی په مخه کړی دی چې پښتون نر دی او بادر دی او ورځپې د دې پالیسۍ په نتیجه کې خو زموږ ټول قوم او ټوله ټولنه دا د زوال ښکار شو ډاکټر صاحب نو د دې څیز نه به د خپل خلک څنګه راوروسته کوو چې یې لکه وروره
اول ځان دی، خاندان دی، ژوند دی، ټولنه ده، ستا ریاست دی، ستا ریاستي اجتماعي قومي مفادات دي. په دې غور وکړه چې ته به خپل ریاست، خپله ټولنه دا به څنګه مخ په وړاندې بوځې چې ته پکې د امن او د سکون ژوند وکړې، چې ته پکې ترقي وکړې، چې ته پکې خوشحالي پیدا کړې. نو دا د افغانستان کې اوس هم ډاکټر صاحب چې کومه ټولنه ده نو هغه د پیر فقیر سید ګیلاني مولا تعویزګر جادوګر او کوټګر په ولقه کې ده. او هغه خلک ورته وایي چې زما د تعویز او د ساخت والو دا ستا د ټولو مسلو حل دی. نو آیا واقعي دا د مسلو حل دی ډاکټر صاحب که په دې جدیده دنیا کې څه بله خبره هم شته؟ ډېره بدقسمتۍ دی. لومبی علاج خو دا دی چې رڼا ته راتلل، علم ته راتلل، ساینس ټیکنالوژي لوستل، ځان پې پویول، دې سره د ډېرو مسلو حل دی. د تعویزګرو، کوټګرو، فقیرانو، ملنګان چې دی په خپله فقیر ملنګي او زما ژوند ښه کوي، زما حالت په تعویز ښه کوي، خپل نشي ښه کولی. ګورئ جي علم سره به دا عام کېږي چې موږ به سوال کوو چې ته ماله په تعویز دا هر څه کې د دې مادي سبب څه دی. یعنی د هر ایکشن یو ریاکشن وي، د هر سیز دپاره یو ریزن وي، یو لاجیک وي. نو موږ دا تپوس کولی شو چې لکه د دې شاته محرک جذبه څه ده. نو هغه موږ نه کوو ځکه چې تعلیم نشته. بیا تاسو دا وګورئ چې لکه موږ د هغه نه دا تپوس نه کوو چې ته د سړک په غاړه ناست یې یا د توتي کېنولی دی په هغه باندې فالونه ګورې او یا ته لکه عقل خلاف خبرې دي که نه. نو یو تعلیم ته راتلل، ټیکنالوژي ته راتلل، د وخت په نبض پوهېدل سیال صاحب ډېر ضروري دی. یعنې اوس که ما ته څوک وایي چې ستا پلار نیکه توره کړې وه، زه به ورته وایم چې زما پلار نیکه اوس تللی دي، هغه تقاضې بدلې دي، اوس زما دور دی او زما په وخت کې زما د پلار نیکه والا غوښتنې د اثر نه وي، د دې اثر خپلې غوښتنې. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، ډېرې خوږې درنې خبرې مو وکړې. یو دم اخلو، واپس بیا راځو.